رجب المرجب چې هغې ته رجب مضر ویلی شي. قبیلې د مضر په د رجب تعظیم زیات کړو. نو په هغه محرم میاشتو کې دویمه میاشت شروع ده، ذوالقعده خلاصه شوه، ذوالحجه شروع ده. د دې ذوالحجې تمامه میاشت د احترام وړ ده او د محرمو میاشتو نه ده، او په دې کې د لس اولینې ورځې په بهترۍ کې مزیت او زیادت لري په نورو باندې. دا چې د لس اولینې ورځې شرف لري، عزت لري، عظمت لري او عبادت کې تفاضل او بهتري لري، نو برکت دغې لسو ورځو ته د یوې ورځې نه حاصل دی چې هغه یوم عرفه د عرفې ورځ ده، چې د دې میاشتې نهمې ته عرفه ویلی شي او لسمه یې د اختر جوړېږي. او رب ذوالجلال لکه موږ او تاسې چې کائنات کې ذی عظمت ذات سوا د رب ذوالجلال نه بل څوک نه ګورو، نو موږ چې قسم خورو نو په ذات د باري تعالی باندې اله العالمین چې د شاهد او د تایید لپاره قسم خوري، په مخلوقاتو کې په کمزوري او بیکاره څیزې نه خوري، په یو معظم د مخلوقاتو باندې قسم خوري. نو رب ذوالجلال په لسو ورځو باندې قسم خوري، والفجر ولیال عشر، په لس شپو باندې قسم خوري. زما دې په لسو شپو باندې قسم وي. دغه لس شپو کې مفسرین کرام توجیحات ذکر کوي، څلور تاویله، چې یا دا د رمضان آخري لس شپې دي چې په قول راجح لیلة القدر ورکې دي، او یا دا د شعبان منځنۍ لس شپې دي چې پنځلسۍ ورکې دي، یا دا د محرم اولې لس شپې دي چې محرم ورکې دي، عاشورا لسمه، او یا د ذوالحجې اولینې لس شپې دي چې په دې کې لیلة العرفه د عرفې شپه موجوده. نو د عرفې ورځ او دا شپه د عظمت شوه، او رب کریم په دې باندې د تایید دپاره شاهد کې قسم پیش کړي. حتی کې ابن حبان رحمه الله په صحیح خپل کې د جابر رضی الله عنه په روایت سره مرفوع حدیث پیش کړي. محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم فرمایي افضل الایام یوم عرفه، د کال په دې ټولو ورځو کې چې 360 ورځې جوړیږي، په دې ټولو ورځو کې بهترینه ورځ هغه ورځ د عرفې. نو هغه بهترینه ورځ چې احادیثو کې د هغې شرف ذکر دی، د هغې دپاره څه مختص عبادات ذکر شوي. انس ابن مالک رضی الله تعالی عنہ فرمایي یوم عرفه بعشرة آلاف یوم، ورځ د عرفې او په هغې کې عبادت د 10,000 ورځو عمر ثواب پکې ملاویږي انسان په شوق. سبحان الله، 10,000 ورځې بعشرة آلاف یوم، ورځ د عرفې، یعنې که دې امتیانو ته د عرفې ورځ نه وی ورکړی شوې، نو دا 10,000 ورځې تقریبا په 9 کالو کې پوره کېږي. څو 9 کال. نو که ورځ د عرفې د محمد مصطفی امتیانو سره نه وی، 9 کاله عبادت یې کولې، د هغه 9 کاله
عبادت په بدل کې چې دا یو ورځ د عرفې باندې عبادت کوي نو دا د هغې اندازه کې برابري د محمد مصطفی د خاطره که زمونږ او ستاسو عمرونه ډېر هم کم دي مقابل د نورو اممو کې خو مونږ ته رب کریم د عبادت د زیادت دپاره بهترین ایام او شپې راکړي لکه لیلة القدر د درې اتیا کاله څلور میاشتو څه د پاسه قبول شوي عبادت په یو شپه میلاویږي لیلة القدر خیر من الف شهر نسې قرآن نه ثابت نو دا شان عرفه کې هم د عباداتو زیاده وي کمبخت او بدبخت او بیکار انسان باغه وي چې هغه د عرفې بهترینه ورځ د بازار په چکرو باندې تېروي زمونږ او ستاسو نوجوانان هلکان طبقه چې په هر روزګار کې لګیا وي نو دا شپې د دی د چوټۍ راشي نو بیا په مینه بازار او شین بازار او کوچي بازار کې اشنایان لري نو دا د چوټۍ ځوانان بیا دا بهترینه ورځ د اختر شپه او د عرفې دا ورځ د خپلو لوچکو اشنایانو سره په دوکانونو تېروي هغه فحاشي او عیاشي چې بازارونو کې روانه دی په دې ورځ باندې عیاشۍ پسې ګرځي نو که یو موضع کې اجر زیات دی خو ګورې بیا رب کریم ته ګرانه نه ده هغه ځای کې بیا جرم هم غټ جرم وي که نه په بیت الله شریف کې که ستا یو مونځ په یو لاکه باندې قبلیږي خو یو سړی دی چې هغه زنا په پېښور کې کوي یو بل سړی دی چې هغه بیت الله شریف په مسجد کې زنا کوي څه وایي عقل فرق به لري که نه به لري د کوم ځای چې شرافت او عصمت زیات وي نو هغه ځای کې ګناه هم بې عصمت او جرم وي نو دا شان د عرفې ورځ ته چې دا شرف میلاو دی چې عبادت پکې زیاتېږي نو په دې ورځ باندې ګناه بیا ډېر عظیم جرم بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی روایت دا مسلم شریف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ما من یوم اکثر من ای یعتق اللہ فیه عبیدا من النار من یوم عرف دکال پا دی 300 ورځو کې رب کائنات پڑیر بخون کے ذات دے ہمیشہ خلق تبخنی کئی خلق گناہ کئی اغا معافی کئی خلق گناہ کئی اغا معافی کئی اللهم انك كريم عفو تحب العفو فاعف عنا محبوب بس دعا کوله یا الله تړر سخی ذات او ستا صفاتونه نه نوي چې مونږ اوریدلی نو یو معنا یو صفت عفو تا غزان چې سخت عفو کې خلقو ته چې څوک د خلاف ورزي کوي ته معاف کې تحب العفو او استاد عفو ډیر خوخيږي عفو دې خوخيږي دیو جن د قتل په باب کې د ظلم په باب کې چې د چا سړی مړ شي وللعفو العفو خیر عفو صدا دا ډیره غوره ده رب کریم دی وارثانو د مړي تم دا وایي چې عفو کوئ هغه نه خو بدي شوي ده بس معافي کوي دا بهتره کار نو محبوب په دعا کې دا فرمایل چې الله ته خو عفوي تحب العفو دا عفو ستا ډیره خوښېږي مونږ ته م امر کوي چې عفو کوئ نو چې عفو دې خوښېږي مونږ ته م عفو وکړه فاعفو عنا مونږ معاف که عفو راته نو رب کریم هره ورځ کې خلک معاف کوي و محبوب فرمای ما من یوم اکثر من ان یعتق الله فیه عبیدا من النار من یوم عرفه دکال په هره ورځ کې رب ذوالجلال عفو دی عفو کوي خو څومره ډېره عفو او بخنه چې په ورځ د عرفې باندې کوي نو په بله ورځ باندې نه کوي په دې ورځ ډېره عفو کوي وانه لیزنو ثم یباهی بهم الملائکه بیا رب کریم چې کله د عرفات په ورځ باندې دا حاجیان عرفات ته وځي شغصا غبرا سرتور سر ببر سر وي بیا بلخپي وي خنګرې هم نه یې پټ کړي که د چا چپړې هم داسې چپړې چې خنګرې ښکاره نه شي نو رب ذوالجلال بیا فرشتې راغونډې کړي فرشتو ته ووایي چې تاسو یو وخت کې ما آدم علیه السلام پیدا کوو تاسو یې دا مه پیدا کوه دا وینې تویوي
کنه زما بندگان د آدم علیه السلام اولاد وګوره وینې تویوي که ما ته سوال زاری کوي یباهی بکم الملائکه حدیث مبارک کې راځي رب کریم بهم الملائکه عرفات کې چې کوم خلک راغونډي په هغې باندې په فرشتو فخرونه کوي فخرونه فخر کوي دویم حدیث کې علامه دیلمی په مسند الفردوس کې ذکر کړی دی د عبدالله بن عمرو بن عاص په روایت سره نبی علیہ السلام فرمایي ان الله یباهی ملائکة عشیة عرفه باهل عرفه د عرفې په شپه باندې د عرفات حاجیان چې څومره جمع وي خدای تعالی په فرشتو فخر کوي او ورته فرمایي انظروا الی عبادی یتونی شعثا غبرا ای فرشتو زما بندگانو ته وګورئ بیا بلخ پې او ببر سر ما ته راغلي دي سوال زاری راته کوي او بل حدیث مبارک کې رب کریم فرشتو ته څه وایي عباده انظروا الى عبادي زما بندگانو ته وګورئ شعثا غبرا ضاحین یضاجینا په زنګاو په سختو اوازونو کې جړاګانې راته کوي معافی نه رانه غواړي عرفات داسې یو میدان دی چې ډېر سخت زړی یم د هغه د خولې نه په چغو ژړا کوي سم د حشر میدان وي جاو من کل فج عمیق هر جوړ او لرې لارو باندې په کومو ناونو دې ځای ته راغلي دي د دنیا د ګوټ ګوټ نه خلک راجمع شوي یرجون رحمتي د فرشتو څه ته راغلي دي زما د رحمت امید ساتي ولم يروا عذابي حال دا دی زما جهنم نه دی کتلی عذاب اورېدلي دي صرف ولم ير اکثر عتیقا من النار من یوم عرفه ورځ د عرفه کې چې رب کریم څومره بخښنې کوي نو دومره بخښنې په بل ځای کې نه کوي او نه چېرته ثابتې دي نو کله چې ورځ د عرفې شي رب کریم فرشتو ته امر کوي او فرمایي اشهدکم یا عبادی ای زما فرشتو ټولې ګواه شئ انی قد غفرت لمحسنهم وتجاوزت عن مسیئهم دوی کې چې کوم نیکوکار دی هغې ته مې بخښنه کړې ده او چا چې ګناه کړې ده هغې ګناه مې معاف کړې ده ورته بل روایت کې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي د انس رضی الله عنه په روایت سره فلو كانت ذنوبهم كعدد الرمل لغفرتها ای فرشتو دوی دومره په عاجزۍ باندې ما ته راغلي دي که د دوی ګناهونه دنیا کې چې څومره شګې دي شګې د شګو د شمار عمره ګناهونه یې وي لغفرتها هم ورته به یې بخښم او بخښلي به مې افیضوا عبادي مغفور لكم ولمن شفعتم فيه خفه نه شئ چې مونږ خو هلته نه یو بیا ورته آواز وشي ای حاجیانو ځئ د مزدلفې په خوا د ماښام پټې موځئ روان شئ تاسو ته هم بخښنه شوې لمن شفعتم فيه ستاسو په خولو چې د چا دعا او سفارش راغلی دی نن ورځ کې هغې ته هم بخښنه مې کړې ده الحمدلله زه خو وایم داسې بدبخته متکبر به وي چې حاجي روان وي او ده ورته دا نه وي ویلي چې ما ته هم بخښنه غواړم رسول الله مبارک عبدالله بن عمر صاحب عمرې ته روان نبی اکرم صلی الله علیه وسلم هغه ته فرمایي ما پاک انسان ګناه یې کړې نه ده بشارت د مغفرت ورته د مخکې نه راغلي دي او شوي دي او عبدالله بن عمر صاحب ته فرمایي لا تنسانا من صالح دعواتکم ای عبدالله بن عمر صاحب عمرې ته روان یې خو نیکو دعاګانو کې مونږ یاد مه وباسه مونږ هم پکې یاد نو رسول الله مبارک د چا دعا ته څه ضرورت لري تاسو سوچ وکړئ چې دا لکونو زرګونو کروڑاو امتیان ټول په مانځه کې
او د مانځه نه بهر څه دعا کوي؟ اللهم صل علی محمد، یا الله په نبي علیه السلام رحمتونه ووروه. څومره دا نیکه دعا ده. وعلى آل محمد، د رسول الله مبارک چې اولاد دی په هغې باندې هم رحمتونه ووروه. نو سیدان څه بزرګان او نیکان خلک شو چې د ټولې دنیا خلک ورته دعا غواړي، نو د چا به هم نه قبلي. یو خو زمونږ دعا ده چې سوچ دلته نه وي بل ځای وي، یو خو د خاصو خلکو مونځ او دعا ده، هغه ټول دا دعا کوي اللهم صل علی آل محمد کما صلیت علی ابراهیم وعلى آل ابراهیم انک حمید مجید. نو دا چې وی چا باره کې دوی سفارش کړی دی هغې ته مې هم بخښنه کړې ده، دعا یې غوښتې وي. اوس هم ورځ د سبا ورځ د عرفې ده، د خالي ورځ، او سعودي چې کوم اعلان کړي ده د عرفې دا ورځ په ملکونو کې بدلېږي نه، چې سعودي کې د عرفې ورځ شوه نو پاکستان کې به اوس د اتوار ورځ عرفه وي، ځکه چې پاکستان به د پیر اختر کوي نو بس عرفه به اتوار وي. نه دا د چا په جوړولو نه کېږي. پنجاب به د نهې په ورځ اختر کوي، بیا به عرفه د پیر ورځ جوړېږي. نو دا د خلکو په خوښه نه ده. کومه ورځ چې حاجیان هلته ووتل میدان ته سوال زارۍ دپاره، هغه سبا ته وځي، دغه ورځ د عرفې. او دا داسې ورځ ده چې ابلیس لعین په دې باندې ډېر زیات خفه وي. حدیث مبارک کې راځي عبیدالله بن قریظ رحمه الله، طلحه بن عبیدالله بن قریظ رحمه الله په مراسیلو کې دا روایت مذکور. امام مالک رحمت الله علیه په موطا کې ذکر کړی ما روی الشیطان یوما هو فی اصغر ولا ادحر ولا احقر ولا اغیظ منه یوم عرفه. شیطان ډیر خوار او ډیر غصه او ډیر رټل شوی او ډیر ذلیل او حقیر نه لیدلی کېږي لکه څومره چې په ورځ د عرفې باندې دی ذلیل او خوار. د ډېرې خوارۍ نه رسول الله مبارک فرمایي اصغر داسې راټول شوي وړوکي داسې ذلیل او خوار وي چې ټول کال مې خواري په خلکو وکړه او په ورځ د عرفې باندې روژه ونیوه. وروستو حدیث بیانوم نبي علیه السلام فرمایي د یو کال مخکینی ګناه پرې معاف کېږي او یو کال را روان ګناه پرې معاف کېږي. یو ورځ د عرفې روژه د 2 کالو ګناه پرې باندې ختمېږي. نو شیطان به نه ژاړي، نه به خفه کېږي. نبی علیہ السلام فرمائی چې ما روی الشیطان یوما هو فی اصغر ولا ادحر ولا احقر ولا اغیظ منه یوم عرفه. د عرفې په ورځ چې څومره ذلیل او خوار او سپک وي د دې نه بغیر په بله ورځ نه وي. وما ذاک الا لما یرا من تنزل الرحمه وتجاوز الله عن الذنوب العظام. او دا شیطان دا سپک او خوار او غصه ولې وي؟ د وجې د دې نه چې دی ګوري چې څومره رحمتونه په دې ورځ باندې ورېږي په خلکو او خدای تعالی غټ غټ ګناهونه خلکو ته معاف کوي. غټ غټ ګناهونه، الذنوب العظام، غټ ګناهونه ورته معاف کوي. الا ما روی یوم بدر. رسول الله مبارک فرمایي چې د کال د ټولو ورځو نه د عرفې په ورځ شیطان ډېر غصه وي، ډېر ذلیل، ډېر خوار وي. خو یو ورځ داسې وه چې د عرفې د ورځې نه هم پکې ډېر غوسه و، ډېر خوار او ډېر سپک و. هغه ورځ د بدر وه. نبي علیه السلام فرمایي ورځ د بدر وه چې زما د صحابه کرامو امداد دپاره کله فرشتې راغلي او د کافرانو سټونه یې پرې کول او بندیانولې وې، په دې ورځ ډېر خوار او ذلیل و. د عرفې د ورځې نه هم ډېر خوار او ذلیل. ابو عثمان صابونی رحمت الله علیه په خپل اسناد سره د یو مجاهد ورور قصه بیانوي. کان اسیرا ببلاد الروم. هغه زمانه کې رومیان عیسویانو د نصرانیانو انګریزانو اروپا چې ورته تاسو وایي دا روم چې دی د یونان ته ویلی شي. د دې مرکز انطاکیه په هغه زمانه کې مشهور قسطنطنیه او دا طرف.
په دې ځای کې د انګریزانو د عیسویانو په لاس کې بندي و. نو دا مجاهد قصه کوي چې زه د هغې د جیل نه راوتښتېدم. كنت أسير بالليل وهو أكمن بالنهار وې زه به د ورځې په یو کمین او غار کې کېناستم، پټېدم مې چې بیا مې ګیر نه کړي. چې شپه به شوه نو مزل به مې شروع. ډېر لرې مزل و، په غرونو را روان وم، پیدل د مسلمانانو ملک ته راتلم. یو ځای دی، توره شپه ده، غرونه دي، ونې دي، دا انا ګورم چې زه یو څه حس اورم، لکه څوک چې دلته انسان وي مزل کوي، آواز اورم. ویرېدم. یو خوا بل خوا مې چې وکتل، اذا راکب بعیر، یو سړی دی په اوښ باندې سور دی. ډېر حیران شوم، روب مې نورم زیات شو. وی ځکه د روم دا خلک انګریزان عیسویان هغه زمانه کې پاسونو ګرځېدل، خو په اوښانو نه ګرځېدل. دا د اوښانو ګرځېدل چې و دا د عربو کار. ما وی نه هذا لعجب، دا خو څه عجیبه خبره ده، دلته خو د اوښانو والا نشته. چې ښه ور نږدې شم، ما پې اواز وکړه، یا عبدالله من انت. عربان چې څوک نه پېژني عبدالله ورته وایي، ای د خدای بنده څوک یې؟ وی دی په غوسه کې ما ته وی لا تسأل، ما نه پوښتنې مه کوه، ما سره خبرې مه کوه. ما ورته اني ارى عجبا فاخبرني، زه عجیبه کار ګورم، دلته د اوښانو والا نشته، اسونو والا دي، ته د اوښ والا یې، دا ته ما خبر که ته څوک یې؟ ما ته وی ما سره خبرې مه کوه، غوسه دی. وی چې ډېر مې مجبوره که نو ما ته یې وویل انا ابلیس، زه ابلیس یم. دلته څه شی کوې؟ دلته را روان یې، واویلا دې جوړه کړې ده او چغې دې جوړې کړي. وهذا وجهي من عرفات رافقتهم عشیة اليوم، دا زه چې اوس را روان یم، دا د عرفات نه رالم. بیګا عرفات ته تللی وم، او په عرفات کې چې ما وکتل، نزلت علیهم المغفره، چې څومره خلکو ته بخښنې وشوې. فدخلني الهم والحزن والکآبه، بس دې زړه ته مې غم در نشي. ما وی چې زما دا زړه خو نه سازېږي د مسلمانانو په ملک باندې، که اوس بل ځای کې زنا روانه ده او شراب او قتل هر څه دي رواني، خو چې د عرفې په ورځ کومه بخښنه ما ولیده نو زما زړه خفه دی، نه خوشحالېږي. وی زړه کې مې وي چې راځه قسطنطنیې رومیانو ته لاړ شه، هغوی شرک کوي، چې دا د خدای څه بندګان په شرک وګورم نو لږ به مې زړه ښه شي چې زه څه نور خلک خو په شرک لګیا دي. وی اوس روان یم روم ته ځمه چې مشرکان وګورم چې هغوی په شرک لګیا دي، نو زما به زړه خوشحاله شي. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم وخندل د مزدلفې په شپه باندې. نو دا چا ته تپوس وکړه چې ولې دې وخندل؟ دا د اختر شپه جوړېږي. پرون عرفات کې ما دعا وکړه چې زما امتیانو ته خپل منځ کې مظلمت هم معاف کا. ما سره باری تعالی وعده وکړه چې خپل حقونه ورته معاف کوم، خو د مخلوق نه معاف کوم. دلته مې بیا دعا وغوښته، ان ابلیس حين علم ان الله قد غفر لامتي واستجاب دعائي. ابلیس مې وکتل چې خدای تعالی زما امت ته بخښنه وکړه او زما دعا یې قبوله کړه. ومې کته ابلیس چې يحثي التراب على راسه، په سر باندې خاورې شیندي، ويدعو بالويل والسرور، او د هلاکت چغې وهي واسبورا واویلا. فضحكت من الخبيث من جزعي، دا ما چې وخندل ابلیس لعین ته مې وخندل چې دا څومره ژاړي، څومره د بورې ښځې غوندې چغې. دغه ورځ باندې بهترین عبادت هغه عبادت د روژې. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي، ابو قتاده رضی الله عنه راوي دی، روایت د مسلم، صيام يوم عرفه احتسب على الله يكفر السنه التي قبل والتي بعد. د عرفې د ورځې روژه ګمان کوم خدای تعالی باندې داسې چې
زما امتیانو ته د یو کال مخکینی او د یو کال را روان ګناهونه به پرې باندې ختمېږي او رژېږي. حدیث د مسلم شریف په شوق سبحان الله. ټول شوقیان راغونډ یې مېلمانه هم شوقیان دي او دا زما مقتدیان هم ډېر شوقیان. موږ ډېر ګرځېږو محلو ته لاړ شو داسې ساړه او لټان خلک ورخېږي. تقریر مو ورته زړه نه غواړي. ته به وایې چې موږ په زوره روان کړو. خو زموږ د محلې خلک الحمدلله د بیان شوق دی. او نورو جوماتونو کې چې عالم دین بیان کوي چې خطبې ټیم راشي نو یو یو به سر ټیټ کړی را روان دي. دلته الحمدلله مسجد د وخته نه ډک وي او د وخته نه خلک راځي. نو بیا چې دې کیسټ کې خلک اواز اوري بیا به وایي دا څومره بې شوقه خلک ورته ناست دي. په شوق سبحان الله یا به جواب بالکل راکوئ نه او چې راکوئ نو په شوق جواب به راکوئ. صحیح ده چې ریکارډ کې دوستان مې هم ډېر دي او دشمنان مې هم ګورې د شګو نه ډېر دي. دوستان بیا خفه کېږي او دشمنان خوشحالېږي وي دا مقتدیان ورته بې شوقه ناست چې دا ستاسو د جذباتو دا چغه واوري که نه بس د هغې پکې اپریشن وشي کار یې وشي. په شوق سبحان الله وایي الحمدلله. نو دا سبا ورځ چې کوم دی دا د عرفې ده. بهر چې څومره بیبیانې اواز اوري نو هغوی ته هم دا زموږ مطالبه او غوښتنه ده چې سبا هغوی روژه شي او تاسو هم چې چا ته د سپیکر اواز نه یې رسېدلی وي یا هغوی په کار مصروف وي خبره یې نه یې اورېدلي تاسو کورونو کې دا مسله وکړئ چې سبا تاسو روژه شئ. او دا مسله یاده کړئ ډېر ځوانان په دې فکر باندې وي چې یاره پاکستان کې خو اختر نشته دی نو زه به بیا اتوار ته عرفه وایم. عرفه خو څه ستا په ټاکنو نه ده. عرفه د دې میاشتې نه همې ته وایي. تاسو چې اوس سبا ته عرفه نه وایئ ورته یو لنډ دلیل درته وایم. کم ځوانان چې سبا ورځې ته عرفه نه وایي که پنجابیان دي او که پښتانه دي. نو د پنجاب نه هم حج ته خلک تللي دي او د دې ځای نه هم تللي دي که د عرفې ورځ د دې میاشتې په نهمه باندې عرفات ته وتل د حجیانو دپاره فرض دي. که څوک یې ونه کړي نو حج یې نه کېږي، حج فاسد. صحیح ده. که سړی عرفات ته په اتمه لاړ شي حج فاسد دی، که په لسمه لاړ شي فاسد دی، په نهمه باندې به ځي. صحیح شوه. اوس چې کوم خلک وایي چې یاره سبا ته زه عرفه ورته نه وایم او خپل ورور او خپل خاندان او د کلي سړی حج ته تللی دی نو د ده په فتوه باندې خو حجي په اتمه تلی په نهمه خو نه دی تلی ځکه د ده عرفه خو د اتوار په ورځ او د اتوار په ورځ حاجیان شیطان ولي عرفات نه تلي نو د ده په فتوه باندې د 22 لاکه حاجیانو د یو حج هم نه دی شوی چې څوک وایي چې سبا عرفه ده. وایي چې دلته راشي زمونږ حاجي صاحب او زمونږ حاجي صاحب څنګه حاجي ورته وایي خو عرفې ته نه دی تللی. د عرفې په ورځ عرفات ته نه دی تللی ته خو د خالي ورځې ته عرفه نه وایي. چې عرفه ورته نه وایي نو ستا حاجي خو په اتمه تلی په نهمه خو نه دی تللی که او په اتمه چې سړی عرفات ته لاړ شي حج یې نه کېږي. نو چې کم خلک سبا ورځې ته عرفه نه وایي د دوی په فتوه باندې د 22 لاکه خلکو ګورې حج نه دی شوی ځکه دا خو بیا په اتمه تلي په نهمه خو نه دی تلي. دا جدا مسله ده چې پاکستان کې خلک د اتوار په ورځ باندې اختر نه کوي. مونږ او تاسو به هم اختلاف او نزاع نه جوړو په دویمه ورځ هم مونځ کېږي خو کم چې مسنونه روژه ده نو سبا ورځ د خالي په ورځ به روژه نیسئ. د اتوار په ورځ به نه روژه کېږي هغه د اختر ورځ ده او که دلته چا منځونه کول اتفاق کوو مونږ به مو کوو که خاریه کې چېرته نه کېده مونځ نو مخالفت به نه کوو بیا به د پیر په ورځ باندې د اختر مونځ کوو په دویمه ورځ هم د اختر مونځ کېدی شي قرباني کېدی شي. نو یو په دغه کې دا روژه دا بهترین عمل شي. بل په دغه ورځ باندې نظر به د غلطو ښځو نه د اجنبي و محرمو ښځو نه به ساتي او ژبه به ساتي. عبدالله بن عباس رضی الله عنه راوي دی روایت د مسند احمد دی نبي علیه السلام فرمایي یوم عرفه هذا یوم من ملک فيه سمعه وبصره ولسانه غفر له. ورځ د عرفې داسې ورځ ده چې چا په دې کې په خپل غوږونو باندې پابندي ولګوله په خپلو سترګو یې پابندي ولګوله په خپله ژبه یې پابندي ولګوله غفر له تمام ګناهونه به درته معاف شي. د هغه مخکې حدیث کې چې روژه راغله چې 2 کالو ګناه پرې معاف کېږي
دا حدیث د هغې شرحه ده. دا به هغه چا ته موافق کېږي چې په دې ورځې ښځو ته نه یې کتلي او په دې ورځ باندې په غوږونو باندې غلط څیزونه نه یې اورېدلي ګانې بجانې او په دې ورځ باندې په ژبه باندې دروغ او غیبت نه یې اورېدلي. نو ښه دا ده چې دا ورځ روزګار ته لاړ نه شئ، ځکه چې بازار ته ځئ نو ښځې به ګورئ او هر کار دا ورځ د خپلې قربانۍ د اخیستو ورځ وټاکئ. منډۍ کې خو ښځې نه وي، نو دا ورځ چې په هغې باندې تېرې کړئ د هغې نه به خلاص شي. بل به د دروغو نه پکې خلاص شئ، غیبت نه به خلاص شي. له به څاروي لټوئ نو څه به دروغ ووایي او څه به غیبت وکړئ، ښه به ستړي وئ، روژه به مو نیولي او یا په دې طریقه خلاصېږي چې راشئ دا یو ورځ جومات کې اعتکاف وکړئ، بس چې دا ورځ به جومات کې تېروو. خو دلته هم دا سپین ږیري شیخان ډېر مه یو ځای کېږئ، بیا په خپلو کې پردی سپکه او خپله درانه وایي، دا هم غیبت دی. د جومات مخې ته کښېني کله کله دا شی شروع کړي نو بیا یې کې خو اجر نه وي. بېل بېل کښېنه، دا دوه سپین ږیري چې یو ځای دا جدا کوئ سره دې کې یو مرض د زنانه وي. ګورئ دا زنانه هم چې په خپلو کې کښېني بیا پردی غیبت ډېر زیات ټول نه خو بعض داسې. نو یو خپله ژبه او خپل غوږ خپلې سترګې ساتله پکار دی چې هغه غټ شرافت چې د 2 کالو ګناه معاف کېږي چې هغه اله العالمین موږ او تاسې ته پرې راکړي. په دغه ورځ به څه ذکر موږ او تاسې کوو، زموږ به وظیفه څه شي په دې ورځ سبا ورځ د روژې باندې د عرفې باندې. عبدالله بن عمر رضی الله عنهما فرمایي، روایت د مسند احمد د مسند الفردوس د علامه دیلمي دی، فرمایي كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قدير. ډېره دعا د عرفې په ورځ به نبي علیه السلام څه ویل؟ دا به ویل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد بيده الخير إنه على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قدير. یاد شو انشاءالله دا وظیفه به ستاسو په دغه ورځ باندې. نبي علیه السلام فرمایي خیر الدعاء دعاء یوم عرفه، خو بهترینه دعا و الفاظ دا د عرفې د ورځې دي. وخیر ما قلت انا والنبیون من قبلي، او د عرفې په ورځ په دعاګانو کې بهترینه دعا هغه ده چې زما او زما نه وړاندې چې څومره پیغمبران تېر شوي دي ټولو پیغمبرانو به د عرفې په ورځ دا ویل چې لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر. په دې کې هغه بیده الخیر نه دی راغلی، هغه مخکې حدیث د عبدالله بن عمر صاحب کې لفظ د بیده الخیر هم ورکړی دی، هغه هم چې ویلی شي خلک. نو دا بل حدیث مبارک کې د دې الفاظو فضیلت بیانېږي. انس رضی الله عنه راوي دی، نبي علیه السلام فرمایي، حدیث سنن ابي داود ذکر کړی، من قال حين يصبح يمسي اللهم اني اصبحت، سحر او بیګا چې څوک داسې وایي اللهم اني اصبحت یا الله ما سبا یې کړ، که ماښام شي نو داسې به وایي اللهم اني امسیت یا الله ما شپه کړه، اشهدک تام ګواه جوړوم، واشهد حملة عرشک ستا د عرش حاملین فرشتې م ګواه جوړوم، وملائکتک تمام فرشتې دې ګواه جوړوم، وجمیع خلقک ټول مخلوقات ګواه کوم په دې باندې چې انک انت الله، ته الله لا اله الا انت، ستا نه سوا بل معبود نشي، وان محمدا عبدک ورسولک، او نبي علیه السلام ستا بنده او رسول. پښتو کې داسې دعا کوئ ماښام او سحر کې. سحر کې دا وایي چې الله ما سحر که شپه مې تېره کړه تا ګواه کوم، ستا د عرش حاملینې فرشتې ګواه کوم، ټولې فرشتې ګواه کوم او ټول مخلوقات دې ګواه جوړوم په دې باندې چې یا الله ته الله یې، ستا نه سوا بل معبود نشته، او نبي علیه السلام ستا رښتینی پیغمبر دی، بنده دی. وایي دا چې څوک وایي یو کرتې اعتق الله ربعه من النار، د دې انسان تمام وجود چې څلور حصې شي یوه حصه یې د جهنم نه خلاصه شي. او څوک چې دوه کرتې سهار کې ووایي نو دا انسان نیم د جهنم نه خلاص شي، او چې درې کرتې ووایي نو په څلور حصو کې درې حصې د جهنم نه خلاص شي، او چې کله څلور کرتې ووایي
اعتقه من النار څلور کرته ویلو باندې د انسان تمام د جهنم نه خلاص شي څلور کرته سحر څلور کرته ماښام دا د عتق من النار لپاره بهترینه وظیفه ده او وظیفه څه شی شوه دا شوه یا الله ما سحر کړه شپه یا الله ما ماښام کړه باقي دعا به یو شان وي هغه دا دعا چې الله تام ګواه کومه ستا د عرش فرشتې او ستا ټولې فرشتې او ستا ټول مخلوقات ګواه جوړوم په دې باندې چې ته الله یې ستا نه سوا بل معبود نشته او نبي علیه السلام بنده ستا دی او رسول ستا دی دومره دې ووایي د عرفې په ورځ باندې پخوا به غلامانو خلکو به واخیستل بیا به یې ازادول حکیم بن حزام رضی الله عنه به په عرفه کې ولاړو سلو خان به یې راوستي وو دا به یې حلال کړه او قربان به یې کړل او سل به یې غلامان راوستي وو دا ټول غلامان به یې ازادول خلک دلته به چې نږدې وو خلکو به په چغو چغو ژړاګانې کوو او دا خوا کې چې کوم خلکو نو دوی وویل چې یا ربنا هذا عبدك قد اعتق عبیده ونحن عبیدك فاعتق حکیم بن حزام مالدار دی ټول غلامان یې آزاد کړه سل غلامان یې آزاد کړه یا الله مونږ ستا بندګان یو ستا غلامان یو ته مونږ آزاد کړه دا ستا یو بنده دی سل ازادۍ ته مونږ آزاد کړه نو خلکو به د ده د دې ازادولو نه داسې دعا کوله خداوند کریم به په دغه الفاظو باندې هغې خلکو ته بښنه کوله نو په دې ورځ باندې که غلامان نشته دی که څوک مالداره وي دا د جیل قیدیان چې دي د هغې سره کوشش او کومک او د هغې په خلاصي کې ساعي پکار وي چې هغه آزاد کړی شي په دغه ورځ چاته بښنه نه کېږي حدیث مبارک کې راځي ما یرا یوم اکثر عتیقا ولا عتیقة من یوم عرفه لا یغفر الله فیه لمختال د عرفې د ورځې چې څومره بښنه ده دومره بښنه په بله ورځ کې نه کېږي خو د عرفې په ورځ هم رب کریم مختال ته بښنه نه کوي مختال انه لا يحب كل مختال فخور خدای تعالی مختال نه خوښوي بدي شي نبی علیه السلام یې مختال ته خدای تعالی بښنه په دې ورځ نه کوي اوس مختال څه ته وایي بې مختال علما د لغت لیکي هغه متکبر انسان ته وایي چې د کبر نه د ده مزل د نخرې ګرځېدلی دی د ده مزل کې نخره وي د ده قدم انداز د کبر وي د ده دا مزل ته چې ته ګورې ته پرې پوهېږې چې دې سړي کې نشه ده د دې کبر دی ځوانانو کې دا مرض راځي که نه ښې جامې چې واچوي بدل شي کله به ګریوان سموي او کله به لمن سموي ته به وایې چې بس عجیب شان دی چې یو سړی څومره بدرنګه یم هغومره په ځان باندې ډېر مین وي دې ته مو سوچ کړ درې درې ګنټې به په شیشې ته ولاړ وي دا خپل کېږي به جوړوي دا څه په مرض باندې راغلی یو صحابي مبارک زلفې پرې شوي زلفې نو هغه به همیشه ګمند په لاس کې و زلفې ګمنځول خو مستحب دي سنت دي سره ثواب لري خو هغه چېرته دا ګمنځول زیات کړي وو نبي علیه صلات وسلام ته فرمایي وی چې په ورځ کې دوه کرتې ګورې سر ګمند نه کړي ته به نور ډېر ګمنځول نه کړي همیشه دې ګمند په لاس کې نیول تا خو د سر د ګمنځولو نه هسې زینت او ډول او سینګار جوړ کړه د سنتو اتباع خو دې پرېښوده نو دا څه ښایسته ښایسته خلک پخواني تېر شوي موږ او تاسو ټول ډېر عجیب دور کې یو خو په یو شي خوشحاله یو چې دا دور داسې دی چې لږ عمل کوو اجر راته پکې ډېر زیات میلاوي اجر ډېر زیات زمانه ډېره ګډوډه دا وخت خلک د زمانه امام ابو داود رحمت الله علیه دا امام ابو داود دا لوی کتاب چې د حدیثو لیکلي و نیم لاکه احادیث په یادو باندې یاد امام ابو داود رحمت الله علیه چې یو قمیص یې لرل او دا یو قمیص کې دا یو نستوڼی وړوکی و لکه زمونږ اوس او دا یو نستوڼی ډېر غټ جوړ کړی غټ نستوڼی و چا ورته وي دا بدې ښکاري دا یو نستوڼی دی غټ دی یو وړوکی دی وي ولې بدې ښکاري دې غټ نستوڼی دا زما تیلی د بازار کې سودا واخلم په نستوڼي کې یې واچومه داسې یې ونیسم نو کور ته په دې کې سودا راوړمه وی خو دا بل هم غټ که که نه وی چې دا بل غټومه بې اسراف راځي نو دا ولې وی خو دا ورسره وړوکی کوي بیا به مې تیلی نه زه به سودا په څه شي کې راوړم دا صرف د دې خپل نفس د کسر دپاره امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله عنه یو ځل یو وفد راغی وفد نو هغه ورته داسې مخامخ ودرېده ویل ته امیر المؤمنین ته د
عادل مونږ ته به ډېر بادشاهیان راشي خو ستا غوندې عادل بني چې دا صفت یې زیات که عمر فاروق صاحب پوه شي چې دا اوس ما تباه کوي هلاکوي مې خرابوي بس هغه یې پرېښودو چې را روان شي څه یې ورته ونه هغه نه مجلس یې ورته پرېښودی د مخامخ زما صفتونه ولیکي ته چې دومره صفتونه کوې نو زما کې به چېرته دا راشي چې اوس رښتیا داسې انسان اگر که هغه عادل و هغه امیر المؤمنین او هغې دا صفات وو خو هغوی نفس سره مقابله کوله نو را روان شه نو یو خادم ته وایي وی چې یرفع نومېده خادم یرفع ورشه هغه دوه ټیمانو کې پړي واچوه لرګی پکې واچوه څه شی ورته وایي بانګۍ ورته وایي دا راته جوړ که حیران شو غلام دی ورته جوړې که ټیمان یې ډک کړ ټوله ورځ یې د مدینې منورې په کوڅو کې خلک ورکره اوبه چلولې چا ورته وي دا ته څه شی کوې وانت امیر المؤمنین ته خو امیر المؤمنین یې داسې څه کار شروع کړی دی وی یو سړی راغلی و زما یې مخامخ صفت وکړه زما دې نفس وي چې که نه ته هم امیر المؤمنین ما وی ورېږه زه ستا علاج کوم زه د نفس علاج کې لګیا یم دا ټوله ورځ اشنا ډاکټرانو ګورې ښه چې معمولي نفس باندې پوه شوی دی زر یې د هغې علاج کړی دی زمونږ نفسونو نه خو فرعونان جوړ تزکیې کوشش هم نه کوو خداوند کریم دې زمونږ او ستاسې اصلاح وکړي امین وایو معززونو دغه ورځ چې ده دا ورځ د ژړا ده دا ورځ د عبادت ده دا ورځ د ذکر ده هلکان نوجوانان دې دا په غلطو کارونو باندې نه تېروي دا شان د خاصو اولیاو د عرفې د ورځې عبادات چې سړی رایاد چې حیران شي چې ای به په دې ورځ باندې لوی اولیاء مطرف بن عبدالله بن شخیر او بکر مزنی دا دواړه په عرفات کې یو ځای شو عرفې ورځ وه نو دا یو دعا کوي چې اللهم لا ترد علی الموقف من اجلی لوی ولی دی بزرگ دی مطرف بن عبدالله بن الشخیر وایي دعا کوي یا الله دا څومره د عرفات میدان ته چې خلک راغلي دي دا ټول مانه کوي دوی ته زه پوهېږم چې ته بښنه کوې خو په دې منځ کې زه م ولاړ یم او زه د بښنې نه یم خو یا الله زما د وجې نه د حشر د میدان خلک د عفوې نه مه پرېږده زما د خاطره هسې نه چې زه ګناهګار پکې ولاړ یم زما د وجې دوی ته بښنه ونه شي زما د وجې نه دوی مه پرېږده دوی ته بښنه وکړه دا څومره کمال عاجزي ده او شعیب بن حرب فضیل بن عیاض یو مشهور زاهد تیر شوي دی هغه شعیب بن حرب ته وایي په عرفات کې ان كنت تظن انه شهد الموقف احد شرا مني ومنك فبئس ما ظننت فضیل بن عیاض دومره لوی سړی دی چې هغه لوی امامان به د مجلس کې کېناستل او دا خپله تصفیه به یې د ده په مجلس کوله زاهد و ډېر غوړ نو خپل شاګرد ته وایي چې د عرفات میدان کې څومره لکونو حاجیان جمع دي خو که دې زړه کې دې راغله چې زمانه بدکاره پکې بل شته دی نو بد ګمان دی وکړه بس زمانه بدکاره پکې بل نشته دی لوی ولي دی خو د عاجزۍ دپاره د امت د تعلیم دپاره مریدانو تعلیم دپاره هغه چې کوم دی دا الفاظ وایي ابو عبید الخواس چې کوم دی عرفات کې یو ځل پې شوق غالب شو کله کله رحمت سړي سترګې شي که نه چې یاره بخیم انشاءالله د خالي په ورځ باندې مونږه چترال کې څه دعوتونه او پروګرامونه هغې ته لاړو او بیا هغلته په کالاش کافرستان کې یو دعوت و هغې ته لاړو بیا خلکو وی دا پورې غاړه دا کافر دي ما یې دومره راغلي وي راځئ مونږ خو څه پورې کافرو ته دعوت نه دی ورکړی چې دوی ته دعوت ورکړو یوې کورنۍ ته مو دعوت ورکړه 20 منټه 25 منټه ویډیو هغه ریکارډ هم کړې ملګرو خو نږدې وه چې هغې ایمان راوړی و خو د هغې یو زنانه وه هغه ډېره بېدینه وه هغې ایمان نه راوړی نو بیا چې هلته سړی هغه کافر وګوري نو سړي باندې دا رحمت غالبه شي چې الله ستا په دې دنیا کې داسې بېدینه خلک هم شته دی دا څومره بېکاره خلک نو ابو عبید الخواس باندې کله دا شوق او قلق غالبه شو وی دومره مستۍ کې راغی چې یضرب علی صدره بالطریق لا بازار ته روت لارې ته لوی ولي دی او دا سینې ته یې داسې سوکان نیولي دي سینه په سوکانو باندې وهي د خوشحالۍ نه
سینه په سوګانو وهي ويقول ويوا شوقا الى من يراني ولا ارى اے شوق زما دسې ذات سره مې مینه پیدا شو چې ما ګوري خو زه یې نه ګورم کاشکې ما هم کته رب کریم سره یې مینه وه وی ما ګوري ما ته نه ښکارېږي نو له ډېرې مینې نه یې دا الفاظ وایم او بیا چې کله سپین ږیری شو نو یوه ورځ یې دا خپله ږیره ونیوه او وی ویل چې یا رب قد کبرتو فاعتقني یا الله اوس خو سپین ږیری شوما او زما د سپینې ږیرې خاطر وکړه ما ته معافي وکړه د هغې په وجه باندې به یې دعاګانې غوښتې او داسې ناشنا اشعار به ویل سبحان من لو سجدنا بالعيون له على حمى الشوك والمحمى من الإبر لم نبلغ العشر من معشار نعمته ولا العشير ولا عشرا من العشر هغه پاک ذات لره پاکي ده چې که موږ دته په سر سترګو باندې دا سترګو باندې سجدې ورته لګولې په څه شي باندې په سختو غنو باندې او موږ دا غنې زموږ په دې سترګو کې ننوتی او موږ دته په سجده پراته وې نو بیا به هم د خپل خالق د نعمتونو شکریا په سلو کې لسمه او بیا دا شانته ولا عشرا من العشري او دا شان په لسو کې لس کې واخلې سلمه برخه موږ د هغه د نعمت شکریا نه ده ادا کړې او نه یې موږ عبادت کړی دی هو الرفیع ډېر اوچت ذات دی فلل ابصار تدرکه سترګې نشي راخستی سبحانه من ملیک نافذ القدر هغه پاک ذات او بادشاه دی چې د هغه تقدیر ځای ته رسېږي سبحان من هو انسی اذ خلوت به في جوف الليل وفي الظلماء والسحر انت الحبيب وانت الحب يا املي من لي سواك ومن ارجوه يا زخري اشنا اشعار د ویلي دي معزز مقصد مې دا دی چې دغه ورځ د عرفې سبا ورځ ده په دې باندې روژه په دې باندې هغه ثنا په دې باندې دعاګانې خپل نظر خپل